السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قرآن کریم په اړه یو ډېر ښایسته او جالب معلومات در وړاندې کوم. نو تاسو هم د مسلمان ورور په حیث تاسو د ویډیو تر پایه وګورئ او د قرآن کریم په اړه یو څه معلومات حاصل کړئ. دا چې قرآن کریم څه ډول کتاب دی، موږ هم باید په دې اړه یو څه معلومات حاصل کړو. نو راځئ چې ملګرو ویډیو شروع کړو. موږ تاسو ته په دې ویډیو کې د قرآن کریم په اړه تفصیلي معلومات درکوو. ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سوي د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راسي په دې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ او زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. اول د قرآن کریم اصلي نوم فرقان ده. دوهم د قرآن کریم لقب مجید ده. دریم لهجه عربي ده. څلورم د نازلېدو کال یې 611 میلادي اول د بعثت ده. پنځم د قرآن کریم د نازلېدو میاشت رمضان ده. شپږم د نازلېدو شپه یې د قدر شپه ده. اووم د نازلېدو ځای مکه مکرمه اول آیت په غار حرا کې نازل شوی دی. اتم د وخې لیږدونکی رب الله رب العزت ده. نهم د وخې اخیستونکی محمد صلی الله علیه وسلم ده. لسم د وخې فرښته جبرائیل علیه السلام ده. یولسم اول نازل شوی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق دی. دولسم اخیر نازل شوی آیت الیوم اکملت لکم دینکم ده. دیارلسم اخیر نازل شوی سورة النصر ده. څوارلسم ډېر عظمت چې لري آیت الکرسي ده. پنځلسم اوږد سورت یې سورة بقره ده. شپاړسم وړوکی سورت یې سورة کوثر ده. اوولسم ډېر آیتونه چې لري سورة بقره ده چې 286 آیتونه لري. نولسم د قرآن کریم مور سورة فاتحه ده. شلم د قرآن کریم زړه سورة یاسین ده. یوویشتم د قرآن کریم ناوې سورة الرحمن ده. دوویشتم ټول قرآن کریم یو جلد ده. درویشتم قرآن کریم په 23 کلونو کې نازل شوی دی. څلرویشتم د قرآن کریم 30 جزء لري. پنځویشتم ټول سورتونه یې 114 دي. شپږویشتم د حسب شمېرې 120 ده. اوویشتم قرآن کریم 14 سجدې لري. اتهویشتم د آیتونو شمېر یې 6246 او په بل آیت کې 6616 ښودل شوی دی. نهویشتم د رکوع شمېر یې 540 دی. دېرشم هغه سورت چې 2 بسم الله لري سورة النمل دی. یو دېرشم هغه سورت چې بسم الله نه لري سورة التوبه ده. دوه دېرشم هغه سورت چې په ټول آیتونو کې الله جل جلاله نوم راغلی دی سورة مجادله ده. درې دېرشم سورة حج 2 تلاوت سجدې لري. څلور دېرشم څلور سورتونه په قل شروع کېږي. اول سورة الکافرون، دوهم سورة الاخلاص، دریم سورة الفلق، څلورم سورة الناس. پنځه دېرشم پنځه سورتونه د حیواناتو په نامه دي. اول فیل سورت، دوهم عنکبوت، دریم بقره، څلورم نمل، پنځم نحل. شپږ دېرشم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 4 ځله په قرآن کریم کې راغلی دی. اووه دېرشم قرآن کریم په 3 برخو تقسیم شوی دی. اول د خدای جل جلاله وحدانیت، دوهم کیسې، دریم احکام. اته دېرشم هغه چا چې د قرآن کریم د راټولولو امر وکړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و د حضرت عمر رضی الله عنه په پیشنهاد. د دېرشم لومړنۍ حافظین د قرآن کریم حفصه، دوهم عایشه، دریم ام سلمه ده. څلورم د قرآن کریم یو ځای کوونکی حضرت عثمان ذی النورین دی. یو څلوېښتم مشهور قاري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې زید رضی الله عنه و. دوه څلوېښتم مشهور قاري د قرآن کریم په 20مه پیړۍ کې شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله دی. درې څلوېښتم هغه پیغمبران چې په قرآن کریم کې ذکر شوي دي 25 دي.
د ملګرو که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوي د اسلامي ورور له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم د قرآن کریم په اړه پوره او بشپړ معلومات حاصل کړي. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.